د امریکا مرکزی قومنداني تایید کړه چې تر 6 سلنې پورې ځواکونه او تجهیزات له افغانستانه ایستلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومنداني وایي چې تر اوسه تر 6 سلنې پورې ځواکونه او تجهیزات له افغانستانه ایستلي دي. مرکزی قومنداني چې له منځني ختیځ څخه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت کنټرولوي وایي چې تر اوسه د C-19 الوتکې د 80 بارونو په اندازه پوځي وسایل له افغانستان څخه ایستل شوي دي. دغه راز دی قومندانۍ ویلي چې هلمند کې خپل نیو انتونیک مرکز افغان ځواکونو ته تسلیم کړی او تر اوسه 1300 ټوټې تجهیزات دفاع وزارت ته د تخریب لپاره سپارلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومنداني ویلي چې د ځواکونو ایستلو افغان ځواکونو ته د تجهیزاتو او پوځي اډو د سپارلو او د ځینو تجهیزاتو د تخریب په اړه به له رسنیو سره تخمیني راپورونه شریک کړي. امریکا اعلان وکړ چې د مای په لومړۍ نیټه د ځواکونو او تجهیزاتو ایستل پیل کړي چې د سپټمبر تر 11 به دغه لړۍ بشپړه شي. 2 ورځې مخکې بیا د امریکا لوی درستیز ویلي و چې ممکن د سپټمبر تر 11 مخکې د ځواکونو ایستلو لړۍ بشپړه شي.